راځئ چې دا رد کو مکمل ډول سره چې الله سبحانه تعالی وجود نه لري په بحث دپاره. اسلام هیڅ حق دین نه دی. آدم علیه السلام نه ده پیدا شوی. دا څومره چې اسلامي قصې یا اسلامي فلسفه موږ ته شوې ده دا ټول موږ رد کړو او د یو څو دقیقو دپاره موږ یو ملحد سره راضي شو چې صحیح وی ستا د ژوند لاره صحیح ده. ماشومان لکه ګلان غوندې دي او ګل څه خاصیت لري، خصوصا ګلاب چې هغه لاس ته هم خوشبوي ورکوي چې کوم نږدې کېږي غواړي ماتې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو بهترین رمضان مبارک میاشت لرئ، د الله سبحانه وتعالی ته ورځ په ورځ نږدې کیږئ. د نه مخکې چې زه خپل پروګرام شروع کړم غواړم چې یو وړوکې لنډه قصه تاسو سره شریک کړم، انشاءالله کې به غټ درس وي. زه تللی وم مسجد ته او په مسجد کې ماشاءالله الحمدلله ماشومان راغلي وو، مخکې صفونو کې ناست وو او چې کله وروسته بعضې زموږ مشران راتلل نو دوی به د ماشومان پاسول د مخکې صفونو نه او شاته به لیږل او ډېر په قهر سره. اول زه په دې پوهېږم چې مخکې صف کې ثواب دی، اجر پکې شته، هر سړی کوشش کوي چې ځان ورسوي، لیکن زه به دا ووایم چې دا مخکې صف د مشرانو قرارداد سره نه ده شوی چې دوی به حتما راځي او مخکې صف کې به کښېني. که چېرته یو ځوان په مخکې صف کې ناست دی د ده باید احترام وشي، شکر وباسل شي، خوشحالي ښکاره شي چې زموږ دا ځوان مخکې صف کې ناست دی دا باید ولې شاته ولېږي. دویم چې کله موږ منځ نه نږدې کېدلو نو شاته ماشومانو خپل منځو کې خبرې کولې، نو بیا هم دغه ملګري دوستان او مشران ډېر په قهر سره دې ماشومان ته وویل چې چپ شئ او خبرې مه کوئ. زه په دې منم چې جومات کې باید ماشومان خبرې ونه کړي، لیکن زما به مشوره دا وي چې دوی پرېږده چې راشي، که خبرې هم کوي خیر دی، خو دوی د منفي عکس مه ورکوئ چې جومات کې ماته خلک پقارېږي. په خبرو کولو یې مه وهئ، په خبرو کولو ته مه پقارېږي، جومات نه مه وباسئ، ځکه چې ماشوم جومات سره عادت پیدا کړي، مسجد سره عادت پیدا کړي، که هغه ځوان هم شي بیا مسجد سره به عادت وي. ماشومان لکه ګلان غوندې دي او ګل څه خاصیت لري، خصوصا ګلاب چې هغه لاس ته هم خوشبوي ورکوي چې کوم نږدې کېږي غواړي ماتې کړي. نو ماشوم ته باید خاص توجه ورکړل شي. هیڅ مشکل نه دی، نن دوی شور کوي، ته ورته مینه محبت سره ووایه شور مه کوه، سبا به دوی اصلاح شي، لیکن ته د مخکې صف نه هغوی په قهر سره جګول دا ستا ځای نه دی، شاته هغوی باندې قهر کول فکر نه کوم دا اسلامي تعریف وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاص توجه کوله نوي ځوانانو ته. ابن عباس په هغه وخت کې نوی ځوان و، ځان سره به ګرځو، توجه به ورته کوله. حسن و حسین به غاړه کې نیول، په ځان به ورته راکته کېدو، هغوی په ملا به ورته سفر کو، یعنی اس خوندې به ورته کړي چې هغوی تر څو ورته مینه محبت ښکاره کړي چې په کله یې په وجود مبارک ورته امتیاز هم وکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا کار هم راسره نه شوی، الحمدلله دا هم وشو. دا به فاطمه بیبي فاطمه ته پاسېدو، خاص محبت به ورته ښکاره کو. متاسفانه زموږ په جامعانو کې ماشومان ته داسې رویه کېږي، فکر نه کوم څوک چې خپل دشمنانو سره هم وکړي، د هغوی وهل ټکول په مدرسو کې، همچنان په مسجدونو کې مشران په قاریدل، دا هیڅ صحیح کار نه دی. او انشاءالله دا مبارکه میاشت رمضان د ځان د اصلاح میاشت ده، راځئ چې دې کار کې ځان اصلاح کړو. لکه څنګه چې پرون کې زما دا موضوع وه چې ولې خلک اسلام پرېږدي او الحاد طرف ته کېږي. یو علت ما دا وړاندې کړی و چې د خلکو رویه، د مسلمانانو رویه نورو ته چې څوک وړوکي دي یا کم علمه دي، ځکه همدا ماشوم هغه دا نه پېژني چې قرآن حدیث کې څه شی دي، هغه تا په حیث د امام، تا په حیث د مشر ټول اسلام ګوري، ته چې هر څه کوې هغه اتوماتیک سره اسلام سره یو ځای کوي او هغه دا وایي چې دا سړی ما سره دا رویه مسجد کې وکړه، نو همدې دپاره زه اسلام پرېږدم ځکه دا اسلام دی چې ما سره رویه وکړه. آخري قصه به تاسو ته وکړم انشاءالله، بیا خپل موضوع ته ځمه چې یو کس چې کله په مسجد کې میتیازې کولې، ادرار کول، هغه سره صحابه سره رویه وکړه، زموږ خوږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم سره رویه ورسره وکړه، ویې پرېږده چې حتی ختم شي، ځکه هغه پوهېدو میډیکل وجه نه چې یو سړی باید وندرول شي، دا د هغه رویه وه، دا د هغه اخلاق دي. نو نه پوهېږم چې دا موږ خپل اخلاق د کوم ځای نه اغوستي دي چې په قهر او په غوسه غواړو خپل وړوکي وړوکي ګلان سره خبرې وکړو.
انشاءالله دې عادت نه ځان لرې کوي. راځئ خپل موضوع ته خبرې کوو. اکثر وخت کې چې کله زموږ مسلمانانو ورونو خویندو سره ملحدین یو ځای شي یا ورته کوم پوښتنه وکړي یا ورته ووایي چې زه ملحد یم او زه اسلام نه منم، الله نه منم، د هغه حقیقت نه منم، نو زموږ مسلمانان ورونه څه شی کوي؟ دوی په عجله کې شي چې زه اوس کوم ځینه ثبوت را پیدا کړم، کوم یو د قرآن آیات را مخکې کړم، کوم یو حدیث را مخکې کړم، تر څو دا سړی زه قانع کړم چې اسلام حق دی، تر څو دا سړی زه قانع کړم چې الله سبحانه وتعالی حق دی او وجود لري. زما په نظر دا مکمل غلطه طریقه ده. دنه مخکې چې تا هغه ته دا ثبوت وړاندې کړي چې الله څوک دی، اسلام درسونه څه شی دي، احکامات څه شی دي، باید موږ دا پوښتنه هغوی نه وکړو، موږ دا توپ باید د هغوی په میدان کې واچوو او هغوی ته ووایو صحیح دی چې ته اسلام نه منې، صحیح دی ته د الله کلام نه منې، صحیح دی ته نزول نه منې. نو حبیبي ته دا راته ووایه چې موږ انسانان خو د ژوند مهم پوښتنې لرو، دا کوم پوښتنې چې ما مخکې وکړې د دوی جواب ته ماته څنګه راکړې، د الحاد د لاندې د ژوند تعریف ماته څنګه کوې، د دې ژوند لاندې تعریف ماته وکړه. زه په دې پوهېږم چې د هغوی چې کله تعریف کوي ته په هغه کې 10,000 مشکلات پیدا کولی شي او دا بیا اتوماتیک د اسلام ثبوت ښکاره کوي. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به څوک راتو هغه به ترې پوښتنه کول د هغوی دین باره کې هم چنان چې دا ته څنګه تشریح کوې، د ده وضاحت څنګه کوې. نو همدې دپاره موږ راځو یو څو ثانیو دپاره راځئ چې دا رد کو مکمل ډول سره چې الله سبحانه تعالی وجود نه لري. په بحث دپاره اسلام هیڅ حق دین نه دی، آدم علیه السلام نه ده پیدا شوی. دا څومره چې اسلامي قصې یا اسلامي فلسفه موږ ته شوې ده دا ټول موږ رد کړو او د یو څو دقیقو دپاره موږ یو ملحد سره راضي شو چې صحیح وی، ته صحیح وی چې ستا د ژوند لاره صحیح ده. موږ به 4 بنیادي مشکلات سره مخامخ شو. کوم یو؟ 4 بنیادي مشکلات سره چې الحاد دغه مشکلات جواب موږ ته نشي رلی. اول ناامیدي، چې کله ته الله سبحانه وتعالی د عکس نه وباسې، ورځ د قیامت د عکس نه وباسې، د الحاد د لاندې ناامیدي راغله، ته څه رقم جواب ورکولی شي یو ښځې ته چې ټول عمر تکلیف زحمت ویستی او ماشومان یې غټ کړي دي او ده ته هیڅ کوم پلان یا امید نشته دی چې خیر دی دا تکلیف ما باندې تیریږي، په ورځ د آخرت کې ماته الله اجر راکړي. په الحاد د لاندې دا امید نشته دی. موږ انسانان تقریبا خپل ټول تکلیف زحمت درسونه 12 کاله 14 کاله 22 کاله تحصیل کوو په دې امید باندې چې موږ یو ښه ژوند ولرو. بعضې ورونه حتی په بېمعنه لفظ باندې بندیان شي په دې امید باندې چې خیر دی دا ژوند کې زما ټول بدیخان تیر شو، آینده ژوند به مې ښه شي. د دې جواب څوک ورکولی شي چې بې امیده ژوند؟ نو د دې که چېرته څوک جواب ورکولی شي الحاد دې ورکړي. زه به انشاءالله څو نور مثالونه هم وړاندې کړم، خو بهترین مثال دا دی چې ته څنګه یو چاته امید ورکولی شي. د دې پوښتنې باید الحاد موږ ته جواب راکړي، یو ملحد باید دې پوښتنې جواب راکړي. امید یو مهمه پدیده ده د انسان چې کوم همیشه دپاره موږ ته فشار اچوي، موږ ته توقع راکوي چې د وړوکي تونل لاندې رڼا شته، په دې تیارو شپو باندې به رڼا وي، د دې شپې ورځ نه بعد ورځ شته، د سختې ورځ نه بعد شپه شته. یعنې موږ په حیث یو انسان چې هر څه کوو هغه زموږ امید سره تړلی دي، لیکن الحاد کې امید نشته دی. الحاد کې ستا بهترین ورځ د هغه دي څه چې ته پخپله کولی شي. د واشنګټن پوهنتون د اسلامي زده کړو پروفیسور سید حسین د امید یو مهم بخش لیکلی دی. د الحاد د لاندې بهترین ژوند دا دی لکه څنګه چې په یو چوپان په یو ځای کې رمه ساتي او هغه رمه هر څه خوري، څو ته ورسېدل که ونه رسېدل پرواګیره نه ده، او دا بیا یو قصاب راځي دا ټول رمې اخلي یو ځای کې تړي او په نوبت نوبت باندې یو ذبحه کوي. یعنې په الحاد د لاندې زموږ بهترین ورځې هغه دي چې کوم ورځو کې موږ ته معدیات شته دی، موږ ته ډوډۍ شته دی، لیکن کوم زموږ سخته تکلیف ده دا ټول بې معنا ده. ځکه د سخت تکلیف
هیڅ موږ ته کوم اجر نه راکول کیږي، هیڅ کوم جواب موږ ته نشته دی. دویم تاسو مثال درکم 1951 نه دی خواته بلکې هغه نه مخکې چې کله آلدف هټلر په جرمني کې هولوکاست شروع کو او په هغه جمله کې تقریبا 6 میلیون یهودیان ووژل. اوس زما سوال دا دی چې د یو ښځې هم اولاد هم خاوند هم مور و پلار د هغه مخې ته وژل شوي دي، هغه چا ته امید وکړي د عدالت، چا نه توقع وکړي د عدالت، ځکه کمزورې ده. که چیرته ته هټلر بیرته هم وژنې، تا د څونه خلکو بیرته جواب لاس وړو؟ یو کس. بیا څه چل وشو هغه 15 میلیون 99.99 سره؟ تا دونه کسان خو بیا هم بې جواب پات شول. نو په الحاد د لاندې عدالت هم نشته دی. دویم د الحاد د لاندې زه ولې یو ښه انسان اوسم؟ زه ولې غلا ونه کم؟ ځکه ما پسې کوم سوال نشته دی. د الحاد د لاندې عدالت کوم تعریف ته نشي کولی، ځکه زه ولې باید غلا ونه کم؟ ورځ قیامت نشته، سوال نشته. پولیس خو په هر ډول ځای کې پیسو اخیستل کیږي، بندیخانه خو په هر ځای کې جوابیږي. آینسټاین قصه تاسو وګورئ، سټیو آینسټاین چې څومره ریپ کیسونه درلودل بیا هم ځان آزاد کو. ولې زه باید بیخي دا ټول خپل ژوند په مزو تېروم، قتل کوم، غلا کوم، دوکه کوم، هر څه کوم، اخره کې خودکشي کوم؟ اقلا دا 5 کاله ما په خوند کې تېر کړل. د الحاد د لاندې ته ماته نشي کولی دا ووایي چې دا کار بد دی، ځکه دا کوم بد تا کړی د تعریف ستا دی، بلکې هغه بد ماته بد نه دي، ځکه زه خپل انتخاب لرم. د الحاد د لاندې فرقان هم نشته دی. نو کله چې عدالت ونه لرې، ته کله ته امید ونه لرې، نو بیا ته څه شی جامې ته وړاندې کوې؟ دا مهمه پوښتنه ده. ځکه زه خپل مسلمان وروڼو خویندو ته وایم چې مه وارخطا کېږئ کله تاسو ملحدین مخکې کېږي، دوی نه پوښتنې وکوئ، پرېږده دوی چې یو میز ته راوړي، وګورو دوی فروټ سره کوم مزه لري، هغه نه بعد تاسو کولی شئ اسلامي احکاماتو به بحث وکوئ. دویم شی ارزش. اول شی امید چې دغه لاندې موږ عدالت لاندې خبرې هم وکړې. دویم دی ارزش. ارزش نه معنا څه ده؟ د اسلام کې انسان خپل ارزش لري، حیوان خپل ارزش لري، یعنی هر یو شی یو ارزش لري، حتی اوبه ارزش لري چې ته اضافه مصرفوی نشي، په اسراف کې راځي. نو د الحاد لاندې هر څه 2 شان تقسیمیږي، ماده او انرژي. انسان هم ماده دی، چوکۍ هم ماده ده، هیڅ ارزش زما د چوکۍ میز کې نشته دی. نو دې دپاره دغه انساني بشري قانون هم د الحاد لاندې 0 دی. ځکه زم یو ماده یم، دا میز هم یو ماده دی. که زما نه یو بوت جوړ شي، اکثر په دوکانو مخته وي، خلکو پې کالي اچولي ډیزاین دپاره، هغه هم یو بوت دی، زه هم یو بوت یم، ځکه هغه هم مادي نه جوړ دی، انرژي هم زه هم مادي نه جوړ یم. نو بیا ولې ما ته ارزش راکول کېږي؟ چې کله یو شی ارزش نه لري، نو بیا ته ولې دا تعریف کوې چې موږ انسانان داسې یو؟ د تیږې او زما په منځ کې ارزش نشته دی. صحیح دی، ته به دا ووایې چې زه خو احساس کوم، زه درد احساس کوم، تیږه درد نه احساس کوي. دا هم یو نیورو کیمیکلز دي چې زمونږ په ذهن کې تاویږي. بې ارزشه شو. کله چې ملحدین بحث کوي، دوی باید موضوعات پټ نه کړي، چې کله دوی بند شي بیا ادیان نه سره واخلي. نه، موږ انسانان خو انسانان یو. اول د انساني تعریف موږ ته چا راکړو؟ چا وویل چې موږ انسان یو؟ دا تعریف خو موږ ته الله راکړی دی. نو ته ولې بیا الله نه غلا کوې؟ ته ولې بیا خالق نه غلا کوې؟ تا خپل تعریف دی ووایه. قرآن کې ډېر واضح ده، ولقد کرمنا بني آدم، ما د آدم سره بچانو باندې کرم کړی دی، موږ ته خلافت را کړی دی. لیکن په الحاد کې څه شی دی؟ ولې انسان باید ارزش ولري د الحاد د لاندې؟ الحاد تعریف څه شی دی؟ چې وړون فزیکي پروسس د مادي په ډول باندې، د انرژي په ډول باندې وجود ورکوي میز ته، انسان ته، کائناتو ته. لیکن په دې تعریف مطابق انسان کې څه ارزش پاتې شو؟ په خپل ځان ته ارزش نشي ورکولی د الحاد د لاندې، ځکه ستا او د چوکۍ منځ کې فرق نشته دی. په اسلام کې
یو شی هم بې ارزښته نه دی، حتی ته ونه نشي وهلی ځکه هغه ارزښت لري. نو بیا هم الحاد ډېر د مشکلاتو نه ډک فلسفه ده. راځو اوس د مقصد باره کې خبرې کوو. په حیث د یو انسان هر څه دلته په دې جامعه کې مقصد لري، یعنی موږ بې مقصده نه یو. ته همدا اوس ما د تلویزیون پردې باندې ګورې، ستا تلویزیون مقصد لري. ته په صوفي یا په چوکۍ ناست یې، هغه یو مقصد لري. ستا لاس کې چې کوم ګیلاس دی هغه یو مقصد لري. چار چاپیر خپل وګوره چې په هر ځای کې ته ناست دی. هیڅ یو شی هم بې مقصده نه دی. هر یو شی یو هدف مقصد اجرا کوي. دا راته وایي چې د انسانان مقصد څه شی دی الحال لاندې. د انسان د څه مقصد دپاره جوړ شوی دی؟ همدې دپاره جوړ شوی چې راشي، ژوند وکړي، بیا مړ شي، خبره ختمه. دا ډېره مهمه خبره ده. ډېرو خلکو خودکشیانې کړي دي همدې دپاره چې مقصد د ژوند معلوم نه دی. د الحاد د لاندې زما مخکې مثال درکړو، چوکۍ تر میز هېڅ فرق نشته دی. نو چون چوکۍ مقصد لري، چون خلک پې کیني، په حیث د انسان زما څه مقصد دی؟ یو ملحد سره ما مذاکره درلودله، هغه راته وویلې د انسانانو مقصد دا دی چې غریبانو سره کومک وکړي، خلکو ته خوشحالي وبخي. اول خو د خوشحالي یو شخصي نظر دی چې سره کوم خوشحالي هم چنان نظر سوال لاندې باید راشي. صحیح شو، دا مې سره ومندل. اول تا دا مقصد د کوم ځای راواغوستو؟ ځکه نیچرل سلیکشن، طبیعي جوړښت موږ ته دا مقصد نه بخي. نو تا د دې مقصد تعریف کوم ځای راواغوستو؟ نو بیا غریبان خو انسانان دي، د هغوی مقصد څه دی؟ د هغوی مقصد چې باید موږ نه کومک واخلي. د هغوی ټول د ژوند مقصد دا شو چې ته ماشاءالله تای سره شخصیت غرب نه راغلی یې، افریقا کې غریبان سره کومک کوي چې کوم افریقا ته په خپله په دې حالت کې راوسته، او بیا د ژوند مقصد دا تعریف کوي چې زما دا د ژوند مقصد دی، زه به دوی سره کومک وکړم. صحیح شو، دا مې سره ومنله. بیا د هغوی د ژوند مقصد څه شی شو؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې انسانانو ته ډېر په واضح ډول مقصد ته ویلی دوی مقصد څه دی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. د انسانیت، د جنیات او د انسانانو مقصد په دې دنیا کې ژوند، علت، وجه دا ده چې د الله عبادت وکړي. الله عبادت د مقصد څه دی؟ هر هغه څه چې الله حلال ګڼلی دی هغه موږ حلال وګڼو، حلال حرام څه حرام دی حرام وګڼو، خبره ختمه. په هغه احکاماتو باندې ژوند وکړو چې دغه تعریف، دغه د وړوکی د قرآن آیت د سورة العمران 19 آیت د ژوند ډېر مشکلات ستا حلوي. تکلیف د باندې راځي، امید د ته د الله عبادت کوي. تا باندې څوک ظلم کوي، امید لري د الله عدل ته، ځکه الغني دی، الحدود دی، الرحمن دی، الرحیم دی. دا تا ته یو خوشحالي بخي د هر حالت کې. د خوشحالي نه بحث د الحاد د لاندې خوشحالي نشته دی. موږ هر څه د خوشحالي دپاره کوو چې موږ غواړو خوشحاله پاتې شو. لیکن الحاد موږ ته څنګه خوشحالي بخي چې ژوند مقصد تعریف نشته دی، د هدف تعریف نشته دی، د امید کوم دلیل پکې موږ نه لرو، د عدالت کوم دلیل پکې موږ نه لرو. نو بیا دا څلور شیان چې تا سره نه وي، ته څنګه خوشحاله پاتې کیدی شي؟ دا ډېره مهم پوښتنه ده. خوشحالي د الحاد د لاندې نشته دی، ځکه د ژوند څلور مهمې پوښتنې پکې جواب نه دي، او دا ته چې څه خوشحالي ګڼې دا خوشحالي نه ده. د خوشحالي دپاره څنګه موږ خوشحاله پاتې کیدی شو؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة رعد په 28 آیت کې فرمایي الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. هغه کسان چې ایمان راوړی دی، د الله په ذکر کې دوی به زړه سکون پیدا کوي، او بدون د شک نه چې د الله په ذکر کې سکون دی. دلته ولې هغه کسانو ایمان راوړی راغلی الذین آمنو؟ ځکه چې د الحاد د فلسفې لاندې خوشحالي نشته دی. چې کله د ایمان راوړي په الله باندې، هغه نه بعد ستا زړه په سکون کې پاتې کیدی شي، تطمئن القلوب. ولې؟ ځکه تا سره دا مهم پوښتنې جواب شي، د امید، د عدالتي، د مقصد. چې کله دوی باندې تا ایمان راوړو، دا پوښتنې ته جواب شي، بیا ته په سکون کې پاتې کیدی شي. ځکه خوشحالي یو حالت دی چې ته باید لاس سره وړې، نه یو موقت دی چې هلته ته ورسېږي. نو انشاءالله موږ به راتلونکي پروګرامونو کې
نور تفصیلي خبرې کوو او د مسلمانانو جواب به څه شی وي الحاد ته هغه به وړاندې کوو تر څو پورې وکولی شو چې یو بهترین دعوتي میدان جوړ کړو او خلکو ته په زړه کې ورته د دعوت او د فطرت د ایمان یو دانه واچو او په دې امید چې انشاءالله به ورځ ونه شي او نتیجه به د هغه مسلمان بودن وي